سلامونه دوستانو د الحسن اپلیکیشن باره کې خورا زیات پوښتنې راځي. تیره ورځ ما پوسټ هم کړی و چې راتلونکي ویډیو کې بس تاسو هم دغه پوښتنو جواب وایم. ما چې دې باره کې پلټنه شروع کړه، خوشبختانه د ابوظبي کوم میډیا ویب سایټ چې دی نو په هغې کې اکثره ستاسو کومې پوښتنې چې وي هغه واړه جواب شوي وي. نو نننۍ ویډیو کې هغه واړه درته تشریح کوم چې کوم څوک الحسن اپلیکیشن کې ستونزې لري نو تر یو حده پورې د ویډیو کتو سره به د دوی دغه ستونزه حل شي. اول الحسن اپلیکیشن ورستر بلې اپډیټ کیږي نو لري نه ده چې نږدې راتلونکي کې به ستاسو کومه ستونزه چې هغه ډایرکټ الحسن اپلیکیشن له لارې حل شي. خو پیلخل دغه کمې پوښتنې چې دي چا واکسینو تاریخ غلط دی، د چا تصویر یا عکس په الحسن کې نه ښودل کیږي، د هغې ترڅنګ ځینې نوره پوښتنې دغه واړه ابوظبي میډیا ویب سایټ مطلب دا چې ابوظبي حکومت له لوري جواب شوي دي. زه به واړه په همدې ویډیو کې درته تشریح کوم. نو هیله لرم چې تر پای پورې مې ملتیا وکړي. ښه راځم اولې پوښتنې ته کومه چې په دې ویب سایټ کې جواب شوي ده. پوښتنه داسې شوې ده چې زما کوم واکسینو تاریخ دی هغه په الحسن اپلیکیشن کې نه شو کیږي، مطلب دا چې نه ښودل کیږي. تا واکسین کړي دي خو کوم واکسینو تاریخ چې دی هغه ستا په الحسن اپلیکیشن کې نه ښودل کیږي. د دې لپاره سپارښتنه شوې ده چې تاسو به هغه ځای ته لاړ شئ کوم ځای کې چې تاسو واکسین کړي دي، هملته به درته تاریخ اپډیټ کړي او هغې نه پس په الحسن اپلیکیشن کې هم اپډیټ شي. بله پوښتنه دا شوې ده چې زموږ اکثره کسان ورسره مخامخ شوي هم دي، ویل زما کم پروفایل عکس یا تصویر چې کم دی هغه په الحسن اپلیکیشن کې نه ښودل کیږي. د دې لپاره سپارښتنه شوې ده چې تاسو باید جوازاتو سره کانټیکټ وکړئ. نو د دې لپاره نږدې ټایپینګ سنټر ته ورشئ، هملته به دوی جوازاتو سره کانټیکټ وکړي او ستاسو تصویر به په الحسن اپلیکیشن کې اپډیټ شي. یا الحسن اپلیکیشن نه یو پیره لاګ آوټ شئ او بیا ورته لاګ ان شئ، بیا ممکن چې ستاسو تصویر سم شي. او بله دا چې الحسن اپلیکیشن کې یو فیچر راغلی هغې په تروم کولی شو چې تاسو خپل تصویر په الحسن اپلیکیشن کې برابر کړئ. بله پوښتنه شوې ده چې ما کوم واکسین کړي دي هغې تاریخ په الحسن اپلیکیشن کې غلط دی. نو د دې لپاره سپارښتنه شوې ده چې کوم ځای کې تاسو واکسین کړي دي هلته لاړ شئ، هلته به درته د واکسینو تاریخ سم کړي او هغې نه پس په الحسن اپلیکیشن کې اپډیټ شي. بله پوښتنه شوې ده چې زما د پی سی آر یا د پوزې ټیسټ نتیجه تر اوسه پورې په الحسن اپلیکیشن کې نه ده راغلي. د دغې ستونزې سره هم زموږ زیات خلک مخامخ شوي دي. نو د دې لپاره سپارښتنې شوې ده چې تاسو کوم ځای کې پی سی آر د پوزې ټیسټ کړی دی هغې سره کانټیکټ وکړئ چې تر څو ستاسو د پی سی آر د پوزې ټیسټ نتیجه اپډیټ کړي. کله چې دوی په سیسټم کې اپډیټ کړه نو هغې نه پس به ستا الحسن اپلیکیشن ته په اتوماتیک ډول راشي. یو خو پی سی آر ټیسټ نتیجه په خپله هم وخت اخلي، داسې نه چې تاسو پی سی آر ټیسټ وکړئ یو 2 ساعتونه پس همغې سنټر ته ورشئ یا ټلیفون ورته وکړئ ولې چې زما نتیجه په الحسن کې اپډیټ کړم، داسې خو نه شي کېدی. هغه خپل ټایم اخلي، هغې نه پس که اپډیټ نه شو نو بیا پسې ټلیفون وکړئ یا ورشئ همغې سنټر ته. بل وایي چې زه خپل ماشومان او فیملی ممبر په الحسن اپلیکیشن کې نشم اډ کوئ. د دې لپاره سپارښتنې شوي ده چې تاسو باید په دې مطمئن وئ چې ستاسو ماشومانو رجسټریشن باید په یو نمبر باندې شوي کوم چې ستا نمبر دی. هغې نه پس کولی شئ چې تاسو خپل فیملی ممبر په الحسن کې اپډیټ کړئ. که په مختلفو نمبر وي بیا نه شئ کوئ. تاسو ماشومانو او خپل فیملی رجسټریشن باید په یو نمبر باندې کړي نو بیا تاسو کولی شئ چې خپل فیملی ممبر هم په ستا الحسن کې در سره اډ کړئ. بله پوښتنه شوې ده چې زما الحسن سټیټس چې کم دی هغه رنګ یادوي چې هغه سور دی، حال دا چې ما 2 پی سی آر ټیسټونه هم کړي دي. نو د دې لپاره سپارښتنه شوي چې کله هم الحسن اپلیکیشن کې ستا معلومات اپډیټ کیږي نو هغه 40 ساعتونه وخت نیسي، هغې نه پس اپډیټ کیږي او ستا الحسن به ګرین ته اوړي. بله پوښتنه شوې ده چې زه کوم معلومات ورکوم الحسن اپلیکیشن ته هغه نه ریکګنایز کوي، مطلب دا چې هغه نه اخلي. نو د دې لپاره سپارښتنې شوې ده چې تاسو باید جوازاتو سره تماس ونیسئ. ګورئ د الحسن اپلیکیشن داسې نه دی چې دا یو صرف اپلیکیشن دی، د مختلفو ادارو سره کانټیکټ دی، هغه واړه معلومات هم د یو اپلیکیشن ته راځي. نو همدې په خاطر تاسو وایئ چې دلته جوازاتو څه کار دی، جوازاتو کار شته، ولې ستا واړه معلومات الحسن اپلیکیشن ته چې راځي هغه د جوازاتو له لورې راځي. نو کوم چا چې ډیټا نه اخلي هغه کې ستونزه وي هغه د جوازاتو سره تماس ونیسي. بله پوښتنه شوې ده چې زما د معافیت سټیټس په الحسن اپلیکیشن کې نه شو کیږي. نو د دې لپاره سپارښتنې شوې ده چې تاسو باید هیلث اتھارټي یا صحتي ادارې سره کانټیکټ وکړئ او خپل معافیت ایگزیبشن ریکویسټ چې کوم دی هغه به سبمیټ کړئ. کله چې هغه قبول شو نو بیا به ستاسو الحسن اپلیکیشن کې د معافیت نښان راځي. ها بله پوښتنه شوې ده ویل زما اپلیکیشن چې دی هغه وایډ
شو کیږي، مطلب سپین ښکاري. د دې لپاره سپارښتنه شوې ده چې الحسن اپلیکیشن مو اپډیټ کړئ. بله پوښتنه شوې ده چې زه متحده عربي اماراتو ته د بهر څخه راغلی یم، خو زما واکسینو کم تاریخ چې دی هغه په الحسن اپلیکیشن کې نه ښودل کیږي، نو دې لپاره سپارښتنه شوې ده چې جوازاتو سره کانټیکټ وکړئ. بل هغه ملګري چې د دوی نه نمبر ورک شوي دي، هغه نمبر چې دوی په الحسن یا ټیسټونه کړي دي، نو دې لپاره دوه طریقې دي چې نن ما څومره پلټنه وکړه. اول، دوی جوازات په سیستم کې خپل نمبر بدلوي شي، هغې لپاره باندې د ټایپینګ سنټر ته ورځئ. بل، کم نوی نمبر چې د اخیستی دی زه به پی سی آر ټیسټ به کوئ او هماغه نوی نمبر به ورکوئ. هلته به ورته وایي چې ما ته په سیستم کې دا نمبر اپډیټ کړئ، نو هلته به درته دغه نوی نمبر اپډیټ کړي. بیا تاسو کولی شئ چې په همدا نوي نمبر باندې الحسن اپلیکیشن خلاص کړئ او سواړه معلومات په هماغه نوي نمبر باندې شي. بل خلکو دغه دوه لارې دي، ممکن ځینې نور هم وي، خو نن چې ما پلټنه باره کې وکړه نو ما ته هم دغه دوه لارې معلومې شوې. او ښه هیوادوال چې دوی وطن نه راغلي یا وطن کې واکسینو لپاره رجسټریشن کړی و، چې وطن کې واکسین کړي دي هغه یادومه، خو تر اوسه پورې په الحسن اپلیکیشن کې پینډینګ کې دي. تاسو داسې وکړئ چې نږدې واکسین سنټر ته ورشئ، د خپلو اسنادو سره هلته ورسره دا موضوع شریکه کړئ، نو انشاءالله ستاسو واکسین به په الحسن اپلیکیشن کې اپډیټ شي. بل ها ملګري چې دوی ته او ټي پي کم کوډ چې دی چې نمبر ورکړئ تاسو موبایل ته یو کوډ چې راځي ویل هغه نه راځي، ګورئ که تر 2 منټو پورې او ټي پي درته رانغله، مطلب هغه کوډ درته رانغی، نو بیا ټرای اګین باندې کلیک وکړئ، انشاءالله بیا به درته راشي. که بیا هم درته رانغی نو دا به تخنیکي ستونزه وي، هغې لپاره به یو څو ساعتونه انتظار کوئ، بیا به ټرای پې کوئ. بل هغه ملګري چې دوی زیرک ټلیفونونه یا سمارټ ټلیفونونه نه لري، مطلب اوس هم ساده موبایلونه استعمالوي، دې لپاره سپارښتنه شوې ده چې الحسن ویب سایټ دی ویزیټ کړي، هلته دی لاګین شي، او یا که کوم څوک اتصالات استعمالوي په میسیج کې د آر ولیکي، ورسره د امارات آی ډي نمبر ولیکي، هغه د بیا 3 ولیږي، بیا به هم درته واړه معلومات اس ام اس په ترو موبایل ته راشي، یا عموما کې ستوری 48 ستوری امارات آی ډي نمبر او هیشټیګ دا د خپل موبایل کې ډایل کړي، بیا به هم درته معلومات راواړي. نور نو که بیا هم تاسو سره دویمه که پوښتنې وي یا نور ستونزې وي، نو هغې لپاره دغه دوه شمېرې ګورئ په سکرین باندې، تاسو کولی شئ چې ډایرکټ دغو شمېرو باندې تماس ونیسئ او کومه ستونزه چې تاسو الحسن باره کې درلوده یا واکسینو یا د پی سی آر ټیسټونو باره کې، نو همدغه شمېرو په واسطه کولی شئ چې حل کړئ. بس نو الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوي. د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ، زه به کوشش کوم چې تاسو په وخت خبر کړم، او په آخره کې زه ستاسو دعاګانو او سپورټ نه هم د زړه له کومې مننه کوم. تاسو همیشه زه سپورټ کړی یم او همیشه هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتلی یم. نور په خدای سپارم، د الله په امان.